بسم الله الرحمن الرحیم. مشکات شریف و کتاب الایمان د هغې فصل اول کې حدیث نمبر دویم نمبر حدیث دی. د هغې پښتو کې ترجمه او مختصر غونډه تشریح کوو. عن ابن عمر، د ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی. قال دی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بنی الاسلام، چې بنیاد ایښودل شوی دی د اسلام علی خمس، په پنځو، ای علی خمس خصال، یعنې پنځو خصلتونو باندې. هغې کې لومړی دی شهادت الله اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، شهادت کول د دې خبرې چې نشته لایق د عبادت سوا د الله نه بل څوک، او بشک محمد علیه السلام د هغه بنده دی او د هغه رسول دی. و اقام الصلاة، او قایمول د لمونځ، و ایتاء الزکات، ورکول د زکات، والحج، او حج کول دي، و صوم رمضان، او د رمضان روژې نیول دي. په دې حدیث کې مثال ورکړی دی د دین اسلام یو خیمې سره، چې هغه په پنځو ستنو باندې ولاړه ده. یو هغه خیمه چې ده د هغې منځنۍ ستنې او د هغې ټول انحصار د ودرېدو په هغې باندې. نو د هغې مثال د کلمې د شهادت دی، دا شهادت الله اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، چې په دې سره هو ایمان راشي، یعنې دا د منځ هغه ستن ده کومې چې دا خیمه یا ټینټ دی نیغ کړو، یا یو آبادي دی او د هغې په منځ کې یو ستن ده. د دې ټول آبادي هغه انحصار اوس په دې منځنۍ ستنې دی، یعنې دا منځنۍ ستن که وي نو د دې ټینټ او خیمې او د دې کمرې وجود خو به وي، خو که دا ستن دې لرې کړه نو هغه ټول آبادي راوغورځېږي، هغه خیمه راوغورځېږي. نو که دا کلمه دې ونه وي یا دې ویلي او انکار دې ترې وکړو، نو په هغې خو سړی بلکل د مسلمانۍ نه وځي، ځکه د اسلام هغه آبادي راونړېږي. خو د دې منځ ستن د مضبوطیا دپاره په څلورو ګوټونو باندې نورې ستنې، هغې کې یو مونځ دی، بل طرف ته ګوټ کې زکات ستن ده، بیا د حج ستن ده، او بیا د روژې. نو منځنۍ ستنې خو دغه شهادت د الله اله الا الله ان محمد عبده و رسوله دی، او دا څلورو ګوټونه چې دي په هغې باندې په یو مونځ دی، په بل زکات، په بل حج، او په بل رمضان روژه. اوس که دې څلورو کې هر څومره کمې راځي نو هغه آبادي خو ولاړ وي، هغه خیمه، هغه ټینټ ولاړ وي، هغه کمره ولاړه وي، خو چې کوم ګوټ کې نقصان راغی نو د هغې هغه اثر څه لږ ډېره په دې آبادي باندې راشي، خو په هر حال آبادي بیا هم ولاړ وي، ځکه د منځ ستن شته. نو چې یو سړی مونځ نه کړي نو هغه ستن کمزورې شوه، څوک زکات نه ورکوي نو هغه هم کمزورې شوه، حج، روژه دغه شان، څوک یو ستن خرابه کړي، څوک دوه، څوک درې، څوک څلور. که څلورو اړو هم وغورځېږي نو آبادي بیا هم وي، ځکه چې منځنۍ ستن ولاړه ده، وجود شته. نو د دې کې اشاره ده دې ته چې ایمان خو شته، خو اعمالو باندې هغه ایمان مضبوطېږي، راښکاره کېږي، وجود یې ښکاره کېږي. او چې یو سړي کلمه ویلي هو چې هغه دا عبادتونه نه کوي، نو د هغې خو پته نه لګي چې دی مسلمان دی که نه دی. یعنې د مسلمانۍ پته په دې عباداتو لګي، په مونځ، په زکات ورکولو، په حج کولو، په روژې نیولو. او که یو سړی بلکل عبادات نه کوي او کلمې ویلي ده نو مسلمان خو دی، لیکن ډېر کمزوری آبادی دی، په دخول اولا سره خو دی جنت ته نشي تللی، او چې د دې سزاګانې وخوري نو الله پاک چې کله وغواړي نو بیا به جنت ته راولي. خو بهرحال په اعمالو نه کولو باندې یو سړی د مسلمانۍ نه نه وځي،
ځکه چې هغه مینځ والستن چې دا هغه ولاړه ده، او دا د معتزله عقیده ده. اهل سنت والجماعت د دې قایل نه دي، او د دې نه دا پته ولګېده چې ایمان دا ځان له یو څیز دی، تصدیق قلبي دی، او اعمال چې دي نو دا د ایمان اجزا نه دي او مزینه دي. یعنې په دې سره ایمان ښایسته کېږي او په دې سره ایمان مضبوطېږي. څنګه چې دغه مینځ والستن چې ده نو هغه په دې څلورو ستنو باندې مضبوطېږي، او چې دا څلور واړه ورسره مضبوط ولاړ وي نو هغه آبادۍ په ښایسته هم ښکاري. نو دا یو مثال و د دین اسلام آبادي سره. دا متفقون علیه روایت دی، یعنی دا حدیث بخاري شریف او مسلم شریف دواړو د یو صحابي نه په یو قسم سند باندې نقل کړی دی، الفاظ هم یو شان دي.